प्रोग्राम नोम دا د فرم شاه ویډیو بچا سره ضروري په 4 ډالر کاو مهرباني دا صرف دا وکی مو سارا پټا درب دا وکی هر سنده کی ډیر از جوتا یو ډیر احسان بایوي د فرم شاه ویډیو بچا سره وی د خورم شاه ویډیو بچا سره وی دا وایي میږي ته چې الله پاک په قهر شي نو وزرې وشي. لکه اوس تاسو وګورئ دې نظم ته هغه څه ضرورت و چې دا پسې راپاڅېد او داسې یو شی پسې ریکارډ کړو، خو که موږ وګورو که نه زموږ ټول وروڼه هغه صرف په دې کې پراته دي چې دا ویډیو هغه به موږ ته څنګه میلاو شي، او موږ دونه وزګار خلک یو چې د دې نظم نه پته لګي چې موږ نظمونه او دې نه علاوه نور کم غزلې مزلې چې دي هغه هم په دې باندې ریکارډ کوو. ولې ریکارډ کوو؟ اوس مسله دا ده چې هر سړی لګیا دی حریم شاه ویډیو په تمه باندې دی، نو که تاسو وګورئ نو د دې د وجې نه لکه خلک چې کم دی هغه خپل د یوټیوب چینل یې دې نه علاوه د فیسبوک کم پیجونه چې دي هغه په دې چل ول باندې مخکې کوي، نو کم څوک پکې نظمونه وایي او څوک وله یو څه طریقه ګوري، څوک وله بل څه طریقه ګوري. لکه مونږ کم نیچ خلک یو او کم حد ته مونږ رسېدلي یو چې دا مونږ څه کوو څه روان یو. لکه که تاسو وګورئ په فیسبوک یو سړی کمنټس وکړي یا پوسټ وکړي چې ما سره ویډیو ده، هغې پسې دونه ریپلی کېږي چې آیا ما ته یې راسینډ کوو، ما ته انباکس ته راشه. دا لکه اوس چل څه شوی دی که حریم شاه ده خو یو ځل تاسو لیدلې ده کوم ویډیو چې کړې وه، نو تاسو اوس نور څه قصه شروع کړله. خو بس الله تعالی دې خیر کړي او الله تعالی دې زموږ پر دې وساتي. دغه کوم نوی نظم چې راغلی ما غوښتل تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې ملایو. الله حافظ.